الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما محترم مسلمانانو د قرآن د ختم مجلس دی تاسو ته مخامخ د ماشومان ښکاری دوی قرآن شریف ختم کړي دغه نسبت باندې دوی د پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو د الله په کور کې را جمع کړي الله پاک دې زموږ تاسو د ټولو د حاضری قبول کړي او د دې ماشومانو د ختمونه دی الله د دې علاقې د لپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن قرآن ختم شي د الله خصوصي رحمتونه نازلېږي دی وخت کې پتا سبانی محله باندې چم گاون باندې علاقه باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دي بنده قرآن ختم کی صلی علیه عند ختمه 60000 ملک شپېته زره فرشتي دغه کس د پاره د بخنه دعا غوړي انس ابن مالک رضی الله عنه صحابي دغه معمول بدو چکم کور کې به کله ختم وک قرآن شریف په خپل نو خپل اهل او عیال به را جمع کړل وی راځي په شریک دعا غواړو ما قرآن ختم کړي د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي من ختم القرآن فله دعوه مستجابه قرآن سو ختم کی دا غيو دعا خامخا قبلي دا مجلس ته دعاګانو د قبلېدو مجلس دی د فرشتو مجلس دی مبارک مجلس دی الله پاک دې زمون تاسو پسلونو کې د داسې مجالس او قدردانی پیدا کړي تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق دا د الله غصه سړی کله چې په یو کلی باندې علاقه باندې محله باندې الله د عذاب فیصله وکي او د عذاب اراده وکي الله په غضب کې راشي په غصه کې راشي اول ته وګوري په مسجد کې مکتب کې جامعه کې مدرسه کې ماشومان را جمع شوي دي قاری سے ورته قرآن خي او دا ماشومان په دی وړو جبو باندې دالب باتا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حفظ کوي حافظان دور کوي او درس نظامی شروع ده دی خلکو ته چې الله پاک وګوري الله علیم بذات الصدور ذاتی د سینو په پټو رازونو خبردار ذات دی یو سیزم د الله نه پټ نه دی فیرا دبیب النمله السوداء فی لیله الظلماء على صخره السماء تک تور شپدا تور غر تور غټه تور میګي او دا میګي روان دي دبیب د نری نری خبيري
د دنه په دې ګټه باندې یو باریک لکیر پیدا کیږي الله وی دا لکیر ما تخکاری دا سیلیدون کې ذات دی د سینو په پټو رازونو خبردار ذات دی یو چیز د الله د علم نه بهر نه دی نو دی مدرسې ته الله پاک ګوري مسجد ته ګوري مکتب ته ګوري جامعې ته ګوري د بنینو مدرسه ده د بناتو مدرسه ده او پاغي کې د الله د کلام درس او تدریس کی او د ماشومان قران وای او د الف باتا وازونه کوي الله چې دی خلکو ته وګوري نو دی ماشومانو کې اکثر نابالغ دي معصوم دي بی ګناه دي بی خطا دي غیر مکلف دي نو د الله په غصه سره شي او د الله اراده بدل شي او د کلی علاقې نه عذاب واپس کی زمنګ په محله کې مسجد دی مدرسه ده عالم دی طالب العلم دی د قران د حافظ دی او طالب علمان دی د دې په برکت به زمنګ ستاسو محله آبادی زمنګ کلی آبادی زمنګ ضلع آبادی زمنګ صوبه آبادی او زمنګ پاکستان چې آباد دی او د نقشین نوم نه ختمي ګینه پاکستان باندې خلکو لوبي وکړي په کار د چې په خوا ختم شوی او پاکستان نه ختمي او ان شاء الله د قیامت د سبا پوری به پاکستان نه ختمي ځکه د پاکستان په هر کلی کې او په هر محله کې مدرسه ده مسجد دی عالم دی قاری صاحب دی قران دی اسلام دی او د دې قران درس او تدریس دی د دې په برکت به زمونږه ملک قائم او دایمي د ټولي دنیا نظام قائم او دائم دی د مسجد او د مدرسې په برکت باندې د دې عالمانو طالب علمانو په برکت باندې د قران په برکت باندې او کم ځای کې دینی مدرسه ده په ټول کلی باندې رحمتونه نازلي دی کلی ته شیطانان نشي راتلی دلته د رحمت فرشتي راځي ځکه کم ځای چې د قران شریف تلاوت کیږي نو اغه زین شیطانان تختی پیغمبر علی السلام د شپې د تهجد په وخت کې مسجد ته تشریف راوړو او چې مسجد ته راو رسیدنو ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو طرف ته ولاړ دی تهجد کوي تلاوت په مزه مزه کوي بل طرف ته عمر رضی الله عنه ولاړ دی په نفلو کې په تیز باندې تلاوت کوي کله چې دوی د منځ نه فارغ شو پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو پیغمبر علی السلام ته تپوس کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه وې دا تلاوت دی په مزه مزه ولې کو نو ابو بکر سے بتو فرمایل وې ما علیم بذات الصدور ذات قران اور اغه ذات چې د سینو په پټو رازونو خبردار ذات دی اپ مزه موري او تیز موري نو ما په مزه مزه تلاوت کو عمر رضی الله عنه ته تاسو کوی تا په دې مونږ کې دا تیز تلاوت ولې کو اغه جیب جواب ورک وې د الله رسول تاسو نه اوریدلی چې کم زه د قران شریف تلاوت کیږي دا غزنه شیطانان تختی نو ما ویل چې تیز تلاوت کوم چې دا شیطانانو تختو او بل چې دا کم خلک ود دي دویم را پاسي تلاوت بو کی منځ بو کی دعا بو کی دوی بم الله طرف ته متوجي شي په دې دوه مقصد باندې ما تیز تلاوت کو دین معلومه شو چې کم زه د قران شریف تلاوت کیږي اغه زه ته شیطانان نشی راتلی دا غزینه به شیطانان تختیل ته بد رحمت فرشتي راځي په مدینه منوره کې به د تهجد په وخت کې د قران د تلاوت داسې ماحول چې کله به د تهجد په وخت کې په مدینه منورې په دې کوڅو کې خلک راتېریدل نو د هر کور نه به داسې आवाज راوچتېدل قران شریف د تلاوت لکه د شاتو د مچو د بنبناهټ आवाज داسې आवाज به راوچتېدار چا به تلاوت کو نارینو بم تلاوت کو زنانو بم تلاوت کو ځوانانو بم تلاوت کو مشرانو بم تلاوت کو د ماشومانو بم تربیت کید زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القران حدیث کې راځي تاسو خپل کورونه په دوه شیزونو خسته کړئ یو د قران شریف په تلاوت باندې دویم په منځونو باندې دې سره به زمون کور خسته کیږي کور کې بم برکت پیدا کیږي نو د قران تلاوت کیږي د غزې ته شیطان نشی راتلی شیطانان به تختی د غزې ته به د رحمت فرشتي راځي دغه کور به خسته کیږي په کم کلی کې مسجد دی مدرسه ده او پای کې د دې قران درس او تدریس شروع دی مدرسه موجود ده دغه کلی ته شیطانان نشی راتلی دلته به د رحمت فرشتي راځي د خپل بچو بم صحیح تربیت کو
دا خپل بچی بزان د پاره د آخرت توخه جوړو خپل بچی دا بزان د پاره د آخرت توخه جوړو او صدقه جاریه به جوړو مونږ ټول رواني آخرت مسافری یو څو ورځې ژوند دی او د مرګ هیڅ پته نه لګي چې مرګ به کله راځي الموت یاتی بغتة مرګ چې راځي نو اچانک به راځي هیڅ چاته پته نه لګي چې زما څومره زندگی باقی ده الدنیا 3 ایام دا ټول زندگی دا 3 ورځې ژوند دی ما بيدک منه شيء یو خو تیر شي ورځ دراو پس کیږي نه و یوم غدا فلا تحر فيه ابدا سبانه ورځ د سبا سوچ مکوا د سبا د پر منسوبي ما جوړوا ځکه د سبا څه پته لګي سبا څه پیخي کم من مستقبل لغد لا يدركه ډیر خلک د سبا په انتظار ود شي ساره ډور پانه شي ډیر خلک سار د کور نوزي ما خامه د کور ترانه شي مرخ اچانک راځي او زمون څومره د امیدونه دي ابل راته یو کس خبره کوله یو افسر وفات شوی او مونږه جنازې لم تلو بیا د بیان ماته ویلو قبرستان کې په خبره مشوا امرګرو نه ماته پوسو کومه دې څنګه وفات شو ځوانو واړه بچی تی پاتې شو وې مونږ سره روټي تناستو اکم زه کې چې ملازمتو دا چې کوم وفات شو دا افسرو دا نور داغه ماتختو وې روټي تناستو مونږ تی ویل چې کور مې جوړ ک او 3 کروڑ روپۍ خرچه پیراله او بیخي آباد دی اوس چې ان شاء الله دې زله چټیو شي واپس کور ته لاړ شو نو موږ باغنوي کور ته کډاړو وې دا خبره وکړه او ډیر خوشاله چې ډیر وخت او ډیر پیسې می په دې کور باندې ولګي او بدی کې نوړې دا سوچا تکلو چې څنګه دې خلی ته دن نکړه نو نوړې کته لا نړه وې بس پرې وت وې چې موږ روچت کوي بس وفات شي او یا غنوړی ته موږ به د خلینو واپس را بار کړل تم کې خو دومره پته نه لګي د مرګ چې دا کمن وړی د خلی ته واچول چې دا بلان دی لاړ شي کله دا بدر نه بل را بار کوي دا نه زما پته لګي نستا سو پته لګي دومره بے وفا ژوند دی د مرګ بالکل پته نه لګي یو صحابي ته پیغمبر علی السلام فرمای اذا اصبحت فلا تنتظر المساء کله چې سحر کې د ماخام انتظار مکوه واذا امسيت فلا تنتظر الصباح او کله چې ته ماخام کې د سحر انتظار مکوه وعد نفسك من اصحاب القبور ځان د قبرستان په مړو کې شمار کا ځان له آخرت کور جوړ کا ځکه مرګ برازي یو بزرګ نه چاته پوسو کو وي دا خلک د دې مرګ نه یریږي دا څه وجه ده هغه عجیب جواب ورک وي په دنیا کې یو سړی د آباد کور نه روبا سوروان کور ته ور دنکا نو دی خپای کې دی خوشاله د بنگلې نه را روان کا او د خټو کور ته دنکا دی خپدي کې دی خوشاله دي خامخا به خپای او دی د آباد کور نه را روان کو خیمه او جومپړې ته ور دنکا دی به خپکیږي نه وې دا خلک زکه د مرګ نه یریږي او مرګ ته خپکیږي چې دوی د آخرت کور جوړ کړي نه دي د دنیا کور باندې خواري کړي دا مالم لګي جانم لګي صلاحیت او استعداد هم لګي او 500 پیتا او یا کله زندگی د دنیا د لپاره خرج کړه او د دنیا کور جوړ کو د آخرت کور نه دی جوړ کړي د آخرت چرتړ کی نو زکه د مرګ ته نه دی تیار د مرګ فرشته چې راشي او کم انسان د آخرت کور جوړ کړي نو دته سلامو کی السلام علیک یا ولی الله اے د الله دوست السلام علیک قم فخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها را پاسا د دیروان کور نه دی بوزم آباد کور ته د آخرت کور دی جوړ کړی دی رازاغ آباد کور ته دی بوزم نو دنه په خوشاله باندې په شانتیا باندې روح قبض کی او کم کس چې د دنیا کور جوړ کړو د آخرت کور ته ير دی نفس او شیطان او خواهشات په اتباع کې ژوند تیری او د غفلت په خوب باندې ودی اچانک ملک الموت راشي د مرګ فرشتہ راشي او چې څنګه دل راشي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله فرمای تاسو له چې مرګ راځي د رزق دانی ختم شي او به ختم شي هواګانی ختم شي ورځ شپې ختم شي نو ملک الموت راشي تاسو نه روح قبض کړي نو دی کس د دنیا کور جوړ کړي د آخرت کور نه دی جوړ کړي نو دته چې دا فرشتہ را مخامخ شي قوم فخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها دا کور دی جوړ کړي د آباد کور نه روزا
او هغه روان کور ته دی بوزم کم کور دی چې په خپل روان کړی هغه خیر آباد کور ته دی بوزم نو دی به چې وی قال انی تبت الان یا الله اوس می توبه ده یا الله توبه می ده یا الله توبه می ده قال رب ارجعون دنیا ته می واپس ولېګا لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا ډیر مال دولت را نه پاتې شو ستا په دین ستا په نوم به قربان کم الله یو مقبل را یو چانس بل را الله یو ځل می دنیا ته واپس کا خپل هر څه بستا په نوم او ستا په دین قربان کم خلق چې آخرت تلاړل هغه واپس نشي راتلی نو محترم مونږ تاسو ټول آخرت تروان مسافری مرګ برازي او قبر ته چې لاړ شو قبر د خور ډېرې نه دي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار قبر یا د جنت باغ دی یا د جهنم د کندو نه خطرناک کند ده حدیث کې راځي قبر روزانه اوازونه کوي اعلانات کوي لم يأتي على القبر يوم الا تكلم فيقول انا بيت الوحده انا بيت الغربه انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الوحشه انا بيت الظلمه زده وحدت کورم زده دهشت کورم زده یری کورم زده تیارو کورم زده چنجو کورم زده ځان لوالی کورم پام کا قبر ته خالی لاس را نشي دنیا کې ځان خستړی کا دا قبر ځان له جنت باغ جوړ کا او حدیث کې راځي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث د دې مړی مثال په قبر کې داسې دی لکه په اوبو کې ډوبېدون کې انسان چې د مدد محتاجي یو کس په اوبو کې ډوبي کې دی ارس تلاسه چي واخو تا کپړی تا پلاستیک تا ډکی تا ارس تلاسه چي دته چې سخکاری لا سورت چي دا ولی کې دې شي په دې د ډوبېدو نه بچم دا مثال پیغمبر اسلام د دې مړی په قبر کې ور کړی قبر کې پروت دی نو د دې خپل رشتہ دارو انتظار کوي چې پلار ته بیات شم مور ته بیات شم رور ته بیات شم خور ته بیات شم خزی ته بیات شم بچو ته بیات شم خپل نږدې دوست ته بیات شم رشتہ دار ته بیات شم او ما به په دعا کې یاد کی ما پسې به 2 رکعات نفل وکي ما پسې به تلاوت وکي ما پسې به استغفار وکي ما پسې به دعا وکي او په دې عمل باندې به زما بیړه پار شي ځکه د دوی عمل لامي بندي شوی دي دا زمونږ د عمل او د دعا محتاج دي په دغه سفر باندې مونږ تاسو هم روان مسافری قبر ته مونږ تاسو مزو په خپلم د آخرت کور ځان له جوړ کو د غفلت د خوب نه را بیدار شو زور القبور فانها تذكر الاخره زور القبور فانها تذكر الموت حدیث کې راځي قبرستان ته ځي چې مرګ درته یاد شي قبرستان ته ځي چې آخرت درته یاد شي واذا حملت الى القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول د جنازي کټ دی پوګه کو قبرستان ته روان شوي لک سوچو کې دي چې سبا دا وخت زما جنازه مروچته شي د ما خو د خپل مرګم پته نه لګي نو په خپلم د آخرت کور ځان له جوړ کو دا بچي دا ځان د پاره د آخرت توخه جوړ کو او دی بچو صحیح تربیتو چې دا زمونږ تاسو د پاره صدقه جاریه شي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند ډیر لوی عالم تیر شوی دی د دارالعلوم دیوبند مختمم دی د علماء کرام پیژنې د دوی بچی دی مولانا محمد احمد رحمت الله علیه دی پلار په د باندې حفظ مو کو علم هم پیو او بیا چې کله فارغ شو دا والد سے ورته وصیت کړي وی بچی ته حافظ هم شي عالم هم شي زمانہ براشي چې ته ډیر مصروف شي نوزګار بشي د زماني مفسر او محدث او مجتهد او مفتی بدر نه جوړ شي خو بچی پتا باندې چې دا قران ما یاد کدا مې در باندې د خپل ځان د پاره یاد کړي ما بنې یې په دې خپل جبه بروزانه ما پسې تلاوت کی د خپل وس مناسب سمره دي چې وس کی او ثواب به ما پسې را لېږي نو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه بارک رازی هر شپه بلا ناغه اهتمام سره په تهجد کې به 2 سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد صاحب تبخ او به د مولانا محمد احمد رحمت الله علیه بچی دی قاری طیب صاحب رحمه الله لوی عالم تیر شوی دی دوی باندې چې خپل والد صاحب حفظ ویل مکو دته وصیت کوي بچیا ما ته خپل پلار وصیت کړیو چې ما بنې یری دا قران در باندې ما ځان له یاد کو ما پسې بروزانه د دې تلاوت کې ثواب به ما ترا بخي زه خو دی وخت پوري
بلا ناغه اهتمام سره هر شپه په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کوم خپل پلار ته ثواب بخم نن تم حافظ او عالم شوي بچي پتا دا قران ما یاد ک او ځان د پاره می در باندې یاد ک ما بنې ره ما پسې به روزانه تلاوت کې څنګه چې خپل والد سے پسې تلاوت کوم او چې څومره دی وس کېږي غمره تلاوت بکې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه معمولاتو کې دو چې ما خام به منځو ک د این پس به په نفل کې روزانه یو سپاره تلاوت کو دا ثواب به خپل والد صاحب تبخ دا زمون اکابر دي دا زمون مشایخ دي دا زمون د پاره نمونه ده منګم د خپل بچو سي تربيت کو سار له قبر کې پراتی دا بچي بم د قران تلاوت کوي نن ستا بچي د قران ختم کړي دا څومره د خوشاله موقع ده حدیث کې راځي د کم مور پلار بچي په ناظره قران ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی دا خېګړه تاسو سره بل چا کولې شو چستا ملامه دا ګناهونو نه صفا کړي دا دی عالم دی قاری شه دی مدرسې والا دی مسجد والا تاسو سره دا خېګړه وکړه چې نن ستا بچي قران شریف ختم ک د مور پلار د دوانو عمل لامه د ګناهونو نه صفا شو پدې د الله شکر ادا ک لئن شکرتم لازیدنکم تاسو د نعمت شکریا ادا کوئ نعمت بدرته زیاتو نن دې د بچی د ناظری ختم دی ته شکر ادا کې خوشاله دا بچی بدرته الله حافظ قران جوړ کی دا بچی بدرته الله پاک عالم جوړ کی او بچی دی حافظ شو عالم شو نو ګوره د حافظ مور پلار دلته د دستار بندي کیږي پروګرامونه کیږي بیانات شي تاسو مسلمانان را جمع شي بار نه علماء کرام راشي بیانات شي او به د ماشومان ته د انعامونه میلاو شي او به دوی ته دستار بندي شي او دا علماء کرام ورته په سر د شفقت او د برکت لاس کیږي ته خوشاله یو منظر دی د قیامت ورځ به میدان محشر به 500,000 کال ورځ به او صرف ستاسو د کلی مسلمانان بني د آدم علی السلام نو ول قیامت ته پوری د انسانان بدرته ګوري او استاد بچی چې د الله په دربار کې پیش شي د تبویل شي مور پلار دی روغړ او چې مور پلار را رواني دا ټول خلک ورته ګوري او پسکیږي ورته دا د حافظ قران پلار دی او د بچی په دې سینه کې دیر سپاره قران پروت دی او دی چې د الله په دربار کې پیش شي مور پلار دی راول او مور پلار به راشي او به د عزت جامع د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی نور به مقابله نشي کولی او دا حافظ قران دا بدل لسو کسانو شفاعت کوي 50 چې جهنم واجب شوی دی دی به شفاعت کی ځان سره به جنت تبوزي او اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران وایا د جنت په درجو ورخي جست اخري مقام هغه دی کله چې وناس ته ورسي او بل روایت کې راځي د تبویل شي قران وایا او مور پلار ته ویل شي تاسو د جنت په درجو ورخیږي بچی سره دا ټوله خواري مور او پلار کوي د دې دوانو روایتو تطبیق زموږ علماء کرام دا شي کوي بچي به قران وای په خپل بم د جنت په درجو ورخیږي او مور پلار به د جنت په درجو باندې ورخیږي دا د دنیا عزت دی دا د آخرت عزت دی دا د قبر عزت دی ابل مې یو روایت وکړه وای چې کله حافظ قران وفات شي او مون خو بیا غسل ورکو کفن دفن جنازه شو به کفن دفن شو قبر کې من خخ خو خورې په واړو وی الله پاک برای راست دې زمکه ته حکم کی الله تاکل لحم د دې انسان جسم باندې خورې کې دا به تاسو سره امانت پروتي د دې په دې سینه کې زما کلام پروت دی قران دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دی دا د پیغمبر علی السلام معجزاتو کې غټه معجزه ده اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القران تاسو کې څوک دا غواړي چې ما سره الله خبرو کې د قران شریف تلاوت کوه نن قبرستان ته زما کلام راغلی دی حافظ قران راغلی دی نو زمکه ته حکم کې د جسم باندې خوري کې دی به تاسو سره امانت پروتي او به الله د فرشتو نه تاسو کې نن دی قبرستان ته د قران حافظ راغلی دی د په دې سینه کې زما دیر سپاری کلام پروت دی د اکرام او اعزاز پکار دی د دې حافظ قران د قبر نه غیر چا پیرا او قبرونه د جنت باغچې شي د حافظ قران برکت دی دا د پسینه کې دیر سپاری قران پروت دی دا د غي برکت دی دا د دنیا می عزت دی دا د قبر می عزت دی دا د میدان محشر عزت دی او طالب العلم قران یادې
دام حدیث مبارک دی او دی حافظ نشو لسته پاره یاد کړی پنځل لسی یاد کړی شل یاد کړی او دی پورا حافظ نشو او دی قبر ته لاړ شي د قبر مدرسه ده الله دله یو فرشتہ راولېږي حدیث مبارک کې راځي فرشتہ راشي د استاد په شکل باندې او دته چې دا کم قران شریف پاتې دی دا ورته قبر کې خي چې د قیامت پر ورځ د قبر نه را پاسي چې د قران حافظ را پاسي او د قران د حافظانو په صف کې ودرېږي د قبر مدرسه ده دلته جون مدرسه کې تیر کړی او قبر مدرسه ده او میدان محشر کې به مور پلار ته د عزت تاجونه پسريږي چې داغه مقابله بنور نشي کولی عالمگیر اورنګزیب بادشاہ ډیر دیندار بادشاہ تیر شوی او په خپلم عالم خو د قران حافظ نو ډیر خدمات دي ډیر لوی بادشاہ مو هغه وخت کې دا تقسیم نو شوی پاکستان افغانستان هندوستان بنگلاديش او سریلانکا دا د ټولو ملکونو باندې داغه حکومت او عالم هم دي او ډیر مصروفیات او ډیر لوی خدمت یو دا کړی چې دا فتاوی علمگیری لیکلي په هغه زمانہ کې د هندوستان علماء کرام فقهای کرام مفتیان قاضیان دایره جمع کړیو د دوی یو کمیټي جوړه کړی او د هغه کمیټې مشر چې د شاه ولی الله رحمه الله والد صاحب شاه عبدالرحیم رحمه الله هغه ورله صدر جوړ کړیو او د دې علماء کرامو د مفتیانو او د فقهای کرامو او د قاضیانو په نگرانی کې یو ناشنا فتاوی لیکله فتاوی علمگیری فتاوی هندیه دای په امت مسلمه باندې یو غټ احسان کړی دی او دای ډیر لوی خدمت دی د خپل بچي پاغه باندې قران یادو او چې کله بچي د قران حافظ شو نو ډیر خوشاله او یو قاصد تی ویل چې لاړ څه زما والد صاحب ته زیره ورکه خوشخبری وره نو قاصد لاړی د والد صاحب چې شاه جهان بادشاہ غم ډیر دیندار سړیو قاصد ورلې وز علمگیر بادشاہ را لګلې و چې زما والد صاحب ته خوشخبری وره او مبارکبادي ورکه چې ستان وسید د قران حافظ شو چې کله قاصد هغه ته دا خبره وکړه نو شاه جهان بادشاہ ورته وی چې په دې باندې به خوشحالي علمگیر اورنګزیب کوي ځکه دا دغه بچی دی د قیامت پورز د حافظ قران مور پلار ته الله د عزت جامع او د عزت تاجونه ورپسري نو زما خون وسیدي بچی خود د دي اغله مبارکبادي ورکو هغه ته وی چې په دې ته خوشحالي کوه زما خوشحالي خو بداو چې علمگیر په خپل د قران حافظ وي دا زما د پاره خوشخبری و اقاصد چې واپس رالی بجلی نشته قاصد چې کله واپس رالی نو علمگیر بادشاہ ته وی چې والد سے خو دې عجیب خبر وکړه ما ورته چې نو سیدی د قران حافظ شو خوشخبری ورکوم او ما ورته چې زیره در کوم اگر ته عجیب خبر وکړه چې بدی خو خوشحالي علمگیر له پکار دا خداغه بچی دي زما د پاره خو به خوشحالي دا و چې د علمگیر په خپل د قران حافظ جوړ شوی دا خبره د علمگیر اورنګزیب په دې سره باندې ولګید او قران حفظ شروع ک او قران یادول شروع کړل او کال لا پوره نه دي چې قران شریف ټول یاد ک او به ماغه قاصد ته وی چې ورشه زما والد صاحب ته اوس خوشخبری وراو او زیره ورکه چې ستا خپل بچی نن د قران حافظ شو وی چې قاصد ورله وخت خوشخبری ورو یا ډیر خوشاله شو چې دا اوس زما د خوشاله خبره ده د علمگیر اورنګزیب د وجه نه با د قیامت پر ورځ ما تعالی د عزت جامع چي د عزت تاجونه برا پسر کوي او دا زما د پر سعادت ته دا زما خوش قسمتی ده محترم خپل بچو کې د قران حافظان پیدا کړي خپل بچو کې عالمان پیدا کړي دا بستاسو د پر د آخرت توخی دا بستاسو د پر صدقې جاریه اوس د چا بچي به حافظان عالمان جوړيږي د چا چې عالمان خوختي مدارس خوختي طالبان خوختي حافظان خوختي قاریان خوختي په بچون وسو کړ وسو کې به حافظان عالمان پیدا کی او کم پلار چې ټول ورځ عالمانو پسې خبرې کوي د په لس پوښته کې به حافظ عالم نه پیدا کیږي دا به مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه فرمایل علماء سره به مینه کو د دې په برکت بس بن خپل بچي حافظان عالمان جوړ شي
ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کم یو دی بهترین عمل چې ته یو عمل نه رسی العلم عالمان دی جوړ شي علم ته یو عمل نه رسی د دین هر شعبه د علم محتاج ده علم نور دی رڼا ده هدایت دی د پیغمبرانو وراثت دی ثم ایو یا جبريل اے جبريل کې یو کس خپل عالم نشي جوړې دی عالم جوړېدل خو ګران کار دی زیارت العالم د عالمانو زیارت کوا د عالمانو خدمت کوا د عالمانو سره مینه کوا د عالمانو سره محبت کوا دا ستاد پر عبادت دی بهترین عمل دی د عالمانو کدي مخته ګوري په دې کې ثواب دی د عبادت دی خمس من العباده حدیث کې راځي 15 سيزونو ته قتل عبادت دی النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته قتل عبادت دی بیت الله شریف د الله کور دی او پدی 24 غنټه شپږ شل رحمتونه نازلېږي شپېتا غچا ته ملاویږي څوک چې ته طواف کوي سلوي غچا ته ملاویږي څوک چې مونږ کوي او شل غچا ته ملاویږي څوک چې بیت الله شریف ته ګوري او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی د طواف په یو قدم 3 کروڑ نه کوي ملاویږي او د بیت الله شریف په ګډ چې کم کانې لګېدلې حجر اسود دا د جنت نه راغلي کانې دي آدم علی السلام چې د جنت نه راته ځان سره لس چیزونه وروړي په کې یو دا کانې دي پیغمبر علی السلام فرمایل زما د امت ګناهونو دا کانې تور ک یعنی دا کانې سپینو حاجی چې حج عمره لاړ شي طواف ته دقه ګټ نه شروع کړي نیتو کې د طواف او دی ته مخامخ شي استلام وکي او به طواف شروع کی د دې کانې خاصیت دا دی چې د دنه دا ټول ګناهونه راکاږي ویش کی د ګنا نه پاک شي او به طواف شروع او دغه ته یو مس په یو لاک بدلیږي دغه بیت الله شریف ته قتل عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو ته قتل عبادت دی النظر الى المصحف قران ته قتل عبادت دی من قرأ القرآن نظرا متی ببصره ما دام فی الدنیا کم کس چې روزانه قران شریف ته ګوري او تلاوت کوي مرګ پورې د سترګو نظر به نه خرابي دا د قران برکت دی النظر الى وجه الوالدین د مور پلار مخ ته قتل عبادت دی النظر الى وجه العالم تعلیم مخ ته قتل د عبادت دی کن عالما حدیث کې راځي یا عالم جوړ شه او متعلما یا طالب العلم جوړ شه او مستمعا یا د دوی اوریدونکو جوړ شه او خادما یا د دوی خادم جوړ شه ولا تکن خامسا فتهلك پنځم م جوړيږي هلاک بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم سوق دی چې عالم دیم بدی شي او مدرسه دیم بدی شي طالبان دیم بدی شي دا پنځم جوړی دل دي جبرائیل علیہ السلام فرمایل پیغمبر علیہ السلام ته سراج امتک فی الدنیا والآخرہ استاد امت د پر دیوا لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې دا عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم په مقدس مکیو خيار خلق خوش قسمت خلق هغه دي چې عالمان یو پیجندل دوی سره مینه وکړه دوی سره محبت وکړه والویل لمن انکرهم وابغضهم په مقدس مکی بدترین خلق بد قسمت خلق هغه دي چې ټول دنیاوی پیجندل عالمان یې نه پیجندل مدرسې یې نه پیجندل بلکې د علماء سره بغض وکړه دعوت وکړه کینه وکړه اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن والد الله دوستان دي دا عالمان دا طالبان دا مدارس والا پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله دوی سره دوستی الله سره دوستی ده دوی سره دشمنی الله سره دشمنی ده اهل القرآن اهل الله قرآن والا دا اهل الله دي اکرموا حملة القرآن دی قرآن والو اکرام کوي دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دوی قدر کوي د دوی عزت کوي د دوی ادب کوي د دوی احترام کوي فإن من اکرمهم فقد اکرمني چا د دوی قدر وکدای زما قدر وک ومن اکرمني فقد اکرم الله چا زما ادب او قدر وک د الله قدر او عزت وک او الله ډیر غیرتی او قدردان ذات دی چا چې د الله قدر او عزت او احترام وک او د الله اکرام وک الله د قرض په ځان نه پریدي په دنیا آخرت کې به الله د اکرام کوي د دې خلکو سره به مینه کو اشراف امتی حملت القرآن واصحاب الليل زما د امت عزتمن خلق اشرف خلق دا قرآن ولدي او هغه خلق چې د شپې په تهجد کې د دې قرآن تلاوت کوي د عزتمن خلق دي فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم
د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دي لکه زما فضیلت تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې. فضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. زما فضیلت د عالم فضیلت په تاسو باندې داسې دي لکه د سپوږمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې. د خپل علماء سره به مینه ساتو، محبت به ساتو، دوی سره به ښېګړې کوو، د دوی په صحبت او مجلس کې به ناسته کوو. دا زمونږ ستاسو دپاره عبادت دی. او چې زمونږ د دې خلکو سره ربط او تعلقي فایدې ډېرې زیاتې دي. کم از کم ستا بچي به نافرمانه دي، بدعمله به ني، ستا بچي به نیکان به صالحان به، ستا په اولاد کې به الله حافظان علیمان پیدا کوي. نو د دې خلکو سره به مینه محبت کوي ان شاء الله. دوی سره به جوړ ساتو، دوی سره به ربط ساتو، دوی سره به ښېګړې کوو او په دوی باندې خپل ځان وپېژنو چې بیا هم په آخرت کې شفاعت وکړي. ځکه دا حافظ قرآن به د 10 کسانو شفاعت کوي او عالم دا به د اسمان د ستورو برابر خلک ځان سره جنت ته بوځي. په دوی باندې ځان وپېژنو چې هلته بیا شفاعت وکړي او یو بچی به ان شاء الله حافظ عالم جوړو. خو هم ان شاء الله په کور کې به ان شاء الله نیت کو چې زب بچی نه حافظ او عالم جوړو ان شاء الله. نیت مو تو ک الله به توفیق راکړي، الله به بچی حافظان عالمان کی او په خپل د مشران تبلیغ کې وخت لګوي چې جون کې انقلاب راشي. ځکه دا کشران دي مشرانو ته ګوري پلار دیندار دي نو د بچیم د دیندارۍ شوق پیدا کیږي. ته مسجد ترازی نو دا ماشومان دی پلار په شرامن دی وې ز مسجد ته ځم جامع لازم دی ورته وی واپس ته مسجد کې شور کې وغه بیا را روان دي جاړي وې مسجد ته ځم. دا دی پلار پسې را روان دي. پلار ګیرشتنو ماشوم مو یې به ګیره ساتم بابا پشل ته ټوپۍ پسره بابا دا سي ټوپۍ مالم راوړ ته پټکی پسره نو کله صادر را لیو کله د مور لو پټر را لیو د سر نه تاوي سکه بابا پشل پټکی و. دا کشران د مشرانو پیخي کوي. ابل زمنګ پکور کې زنو ما خبره راته کوله زما واړه زامن دي ماشومان دي نو هغه اله خبرې د کړي خو لوبې کولی. ما تخپل مور دا خبر وکړه وای مونږ ورته قتل وی دا میدان کې ولاړو نو یو سشیر او چت کړي وخت نیولې چې هلو یا بلل ته ولاړو چې سلام علیکم وعلیکم سلام وای چې مفتی صاحب زمونږ یو پروګرام دی ټیم برانه کې دای چې تمان اوریدلیو او یو ته وی چې ورو ټیمونه ټول بندي اډیر ورکوټه ما چې دی پیږي په دې څنګه وی وته وی چې ټیمونه مکمل بندي ور ټیم نشته و یا وی چې را موږ له یو ټیم راکو د ماشومان ختمونه دی خامخا برازي. نو هغه یو تاریخ را نو دل به تاریخ نه ورته کنه دا بل چې وی خزه تاریخ در کوم ازیل کاپې کې ګورم نو یې قتل نو به وته وی چې 1200 تاریخ بدر کم 1200 په تاریخ به پیدنه نو دای چې تدان اوریدلی دي نو خپلو کې یو بل سره رابطه کوي چې موږ لټیم را دا پروګرامونه موږ زور ازو نو دای چې اوریدلی نو غویم یو بل لټیم ورک. دا کشران د مشرانو نقل کوي نو دا خپل بچی نیکان صالحان کو دا زمونږ ستاسو نقل کوي. زمونږ ستاسو سکو نو هغه بدویم کوي. بس ستا مسجد سره مینه د بچی به مسجد سره مینه، ستا مدرسې سره مینه ده د بچی به مدرسې سره مینه. نو په تبلیغ کې به ان شاء الله وخت لګو خو هم ان شاء الله چې بچیم نیکان صالحان شي مونږ تاسو نیکان صالحان شو د آخرت کور ځان له جوړ کو او دا بچی بم د آخرت توخی ان شاء الله. دا بچی بم د قران تلاوت کې ذکر اسکار بکې دعاګانې بکې او دا بستاسو د پاره ان شاء الله د آخرت توخی مزي بکو په آخرت کې نو کو به د شیخ وخم ان شاء الله. بچی بم حافظان علیمان جوړو او د علماء او مدارس سره برابر او تعلق هم ساتو. تبلیغ کې به وختونه هم لګو. مسجد ماشاء الله ستاسو ورکوټ یو نو ډیر غټم جوړ ک الله دې قبولم کې ستاسو د خدمت او الله دې دا مسجد د علاقې د لپاره د هدایت او د خوشحالي او غټ مرکز جوړ کړي. شام چې بقیسا غشته ده تایزان سره په خپل خېګړه کړی. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا د الله کور جوړ ک الله بوله جنت کې کور جوړ کی. المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس ته زین دي. ابل اوس موږ یو جنازې لته یو سړی وفات شوی خو ایرپتیم نو کیرپتیو ډیر زیات سرمایدارو ځکه ما ته په خپل هغه ویلو چې ما ته د خپل مال اړو پته نه لګي چې زما څومره مال دولت ته زما څومره کاروبار دی
ځکه په یو ځای کې ورسره دنیا خلک کار کوي وې میاش پس چې زدا تنخواګانی کمی ورکوم نو دا خلک ورکي نو یا غم چې ما تر غونډي کې زه ګورم په سر می درد شو بزو تم چې سدي بس ټیک دي دومره مال دولت الله ورکړي او بل ورځ هغه وفات شوی نو په قبرستان کې متقتل جنازه او سوچ دي تور له حد تخکته کو زما خدا ذهن باندې څه چلو شو چې دی د توس ګور دا څومره دنیا د دنه پاتې شو د دقه کور دی د تور له حد تخکته کو او تختی ورپسې ورکی خو دي شرب کفن ته تاو دي او لاړه خیرت ارست د وراثت په شکل پاتې شو اوس کده چا خوخي دعا به ورته وکي کده چا خوخي نه اډو کوي به ورته اوس کې بچو خوخي خیرات بور پسیو کی او که خوخي نه اډو کوي به نو خيار کس هغه دي چې په ژوند باندې ځان له آخرت کور جوړ کی دا مسجد چې تاسو جوړ ک دا ځان له آخرت کور جوړ ک پیغمبر علی السلام فرمایي چې مسجد جوړ ک د ځان له جنت کور جوړ ک الله بوله جنت کې کور جوړ کی چا مدرسې له زی ورک دای د آخرت سودا وکړه دای د جنت سودا وکړه دای خپل کړه پیغمبر علی السلام کور ته تشریف راوړ چیلې لال شوی دي او تقسیم شو عائشہ رضی الله عنها ټول تقسیم ک تاسو ته کوي څه چلو شو وې د الله رسول ټول چیلې ختم شو دی غریبانو باندې تقسیم ک خو یو پتونم ساتل استاسو د پتون غوخه ده پیغمبر علی السلام تو فرمایل عائشہ د سموای دا یو پتون ختم شو دا کم دي چې د الله په نوم تقسیم کدا باقی دي دا نه ختميږي د دې په پسو سوچند الله بدلی را کوي دا د الله په دین چې کم مال منګ لګو د دې په پسو سوچند بدلی را کوي دا جمع کیږي او دا په دنیا چې لګو په کویدن او په نخو په نکریز او په اوراو په جنج او په سالګرا دا ختميږي بلکې د دې بر سره الله حساب کتاب کوي دا دې په کم ځای کې د مال خرج کو نو د آخرت کور ځان له جوړ کو د آخرت سودا کو درې قسمه مال دی د انسان حدیث قدسی دی الله فرمایي یقول ابن آدم مالی مالی دا بنده وي چې زما مال زما دولت الله وی داوا دی غلطه ده وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت مال دی حق دی چودي خړو ختم دی او لبست فابليت کپڑے دی واغستی زړی دی کړه دام ستاشوي او تصدقت فامزيت دا الله په دین دی مال خرج کو ځان نمخ کې د آخرت تولیګ دا د مخبل ک و ما سوا ذلك فذاهب وتاركه للناس دین ما سوا چې سندتي او سورج چوکیداري او دا بدرنه د وراثت په شکل پاتې کیږي ولله میراث السماوات والارض الله فرمای د زمکه او د اسمانونو وارث زم دا ما پیدا کړی دي د آدم علی السلام نو ول دی وخت پوری هر انسان راضی خپل امتحان ورکي څوک پاس کیږي او څوک فیل کیږي او قبر ته ځي چا ځان سره قبر ته نه دوړي چا مسجد جوړ ک مدرسې جوړ کړه په دین باندې خرج کړه د الله په لار کې خرج کړه په قران او په حدیث یو لګول د الله په لار کې یو لګول دا خپل کړه دا د خپل شو دا باقی چې دا چوکیداری دا ډیرو خلکو کړه منګه مس الله مقرره کړی تیریګو الله دې منګ تاسو ټول په امتحان کې پاس کړي نو مسجد هم جوړ ک دام غټه خوش قسمتی دا الله پاک دې په تعمیر او اعمال باندې آباد کړي مخکم پدې کې د ضرورت ډیر دی ان شاء الله د خپل مسجد با آبادو ټیک ده ان شاء الله خپل مسجد با آبادو او په مسجد کې به مالم لګو جان بم لګو ستړي بم کو مسجد نبوي چې جوړې ده مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام تو فرمایل من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه صحابه کرام د یو بل نه مخکیږي او په شوق او ذوق د مسجد ډانچه شروع ده او ډانچه خطا زنانو سوال جواب راولي وې زمنګم زړه غواړي د الله رسول چې منګم ځاله د جنت کور جوړ کو خو زنانه خو بار راوتی نشوي منګلم مشوره وکي پیغمبر علی السلام دا غوي د جذبه قدر کوي او صحابه کرام سره مشوره وکړه وې د سار نه والا ماسوتنه پوری مسجد کې منظم کوي تعمیرم کوي د شپې به بار نه روزي ماسوتن چې جمع شي کور ته بځي او زنانو ته اعلان کوي د شپې راځي ځان لا خټی لوټي کوي ځان له د جنت کور جوړ کړي د مسجد نبوي ډانچه چې خطلې ده دا صحابه کرام او صحابياتو په شریکه جوړه کړی ده پیغمبر اسلام په خپل بدی کې خدمت کړي اشرا مبشره صحابه کرامو خدمت کړي او ډانچو خطر کجوري تنه واچول د کجورو سانګي باران بو شو خټي په مسجد کې جوړې دي لشکاله دیونه ده بل شوی خو مسجد دومره په اخلاص جوړ شو مخامخ دونکاچا جوړ کړه دا غینو مصفه او چې کوم طالب علمان بالته پاتې کېدل دا غوینوم دي اصحاب الصفه دا د پیغمبر اسلام د مسجد مدرسه وا
الله دغه مسجد او مدرسه د ټولي دنیا د پاره د هدایت یو غټ مرکز جوړ. نن په ټوله دنیا کې د اسلام څومره شوبې دي د دین دا دغه مسجد شاخونه دي. تاسو مسجد کې دقه شي اخلاصي او مینه محبتي او ورکه سوي چې ځان له جنت کور جوړم ان شاء الله. تاسو دا مسجد بل الله د ټول عالم د پاره د هدایت او د خوشاله یو غټ مرکز جوړ کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.